هغه پروژه چې د یو روښانه او پر ځان بسیا افغانستان د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. د افغانستان په شمال کې د اسیا په کچه لویه پروژه کوشتیپی کانال چې شاوخوا یو کال وړاندې د سرپرست حکومت له لوري د جوړېدو چارې پیل شوې وي، اوسمهالي کارونه په چټکۍ سره روان دي. د افغانستان د شمالي ولایت مزار په کلدار ولسوالۍ کې د کوشتیپی کانال په نوم پروژې کارونه چې د تیر حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د څه مودې وروسته یې کارونه د یو شمېر ستونزو له امله بیرته ټکني او بیخي ودرېدې. خو تازه د کوشتیپی کانال د لومړني فاز چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس بلخ ته په سفر کې د کوشتیپی کانال له روانو چارو کتنه کړې او ځایي مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې چې د دې ملي پروژې د چارو کیفیت او کمیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. ملي پراختیا شرکت وایي چې د یاد کانال د لومړي فاز چارې د بشپړېدو په حال کې دي او د مزار شریف حیرتان سړک او ریل پټلۍ پلونو باندې په هغه سیمه کې چې د کوشتیپی ستر او ملي کانال تیریږي په چټکۍ کار روان دی. د کوشتیپی کانال د افغانستان پر ځان بساینې لپاره حیاتي ارزښت لري او تمه ده چې د دې کانال د چارو له بشپړېدو سره به تر ډیره بریده افغانستان د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي.